میاشت ربیع الاول ختلی ده، دا ډیره مبارکه میاشت ده. ځکه دې میاشت کې ډیر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینه شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت په بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی. لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی. زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیه السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې بره تر د آدم علیہ السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی دي. د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیہ السلام نسب بهترین نسب دی. زه به یې هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله ده بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیہ السلام د نیکه پلارو. د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وایي؟ دی ډېر زیات سخي او ډېر قابل او بهادر انسان. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دوه عربۍ کې وایي د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به یې ورته وي. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له 2 کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا 3 کسه به پکې ډوډۍ وخوري. اب غټې غټې پینې وي او کاسې به وي، په هغې به 10 کسان، 10 کسان، بلکې داسې کاسې به وي چې 100 کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه له کار کو، نو هغه له به څیزونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. د سلیمان علیہ السلام د پاره به پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې د به څه خواخوا کار به پې کاو. من محارب، غټ غټ بلډینګونه به پې جوړول، قلاګانې، و تماثیل او ډانچې به پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایزو. تماثیل لکه اوس هم بعضې خلک په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي د ډول لپاره، اوس حرام دي، ګناه ده. هغه زمانه کې جایزو. او وجفان کالجواب، او داسې کاسې به یې وله جوړولې لکه د حوض عمره.
د حوزونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري. او کته دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسې کې پخېږي. نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسيات، غټ غټ دیګونه بو چې د زینه بچا خوځول نشو. راسيات پزې پراته بعض دیګي د زینه خلک خوځینو اړوړي کې وی وینځي، او بعض دیګ دی چې د زینه د خوځېدو نه، لکه د غاڼې کړې شو مثلا، دا چې د خوروا ډک کې ډوډۍ پکې واچي څومره کسان به مړېږي. یا اترش و چې دا ګوړه پکې راړي. یا زمونږ په دې وطن کې چې دا روجي پخې شي نو د بټیارانو سره یو غټ تالي، نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي، نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي، نو بیا ترې غوری ډکوي. نو داسې غټې غټې کاسې به وي. خلکو کره سخیان خلک وو، زمونږ د وطن په شان شومپاړه خلک نو. اوس خو چې میلمه څوک وویني نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي. او چې میلمه ورته وروړوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی. نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی. یا خو اعلان شي. اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي، داسې سرغوړلې شی راوتی دی. نو هغه سخیان خلکو. نو هاشم ډېر زیات سخي و. نو چې قات راغې په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښانې حلال کړل او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولې او ډوډۍ پکې چوري کړه او خلکو ته ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ. نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي. دا زمونږ چوري نه ګورئ، دا خلکو چې په د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوري چوري کړي او زبر دا د خور لور حق دی. ځمکه کې ولاق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي او په چورۍ دا چوري نه، دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده. نو ډوډۍ یې وړه کړه. هاشم یو شی رکوټې کوونکي او ماتونکي ته وایي. نو خپل نوم یې عمرو، نو د هاشم په نوم باندې مشهور. نو خلق ته خوشاله سخی خلق. السخی قریب من الله و قریب من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخی وي دې خدای ته نږدې دی او خلکو ته نږدې دی. خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ته نفرت نه کوي، هر سړی ورته خوشاله مجلس ته. ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه. دومره سخي سړی و. د ده څخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه. نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې نو ده به دې ټولو له اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله. او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل نو په عرفات کې به ځان له دیګونه باندې کړي نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله. او په مینا کې چې به حاجیان کله دیرو نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. او د بار نه چې به څوک مسافر رالل نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسانو او نوجوانو. تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار دی او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی، نو هغه د پسې استازی راولېږه. وی ته خو ډېر قابل سړی، ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد. دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوانو او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشو رسېدی. چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به په حمله وکړه، خو به پیاده سفر یې او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه. نو د سفارتي نظام جوړ کړ. لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ. کم عمره کې ګورې عمر یې دومره کم دی. زه درته وایم دې چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی. اندازه ولګوئ چې دغه وخت به څونه عمر یا د 18 یا د 18 یا د 20 لګبګ عمر به. نو سفارتي نظام یې جوړ کړ. یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطه سفیران یې باقاعده مقرر کړل. ستا به د روم د بادشاه سره رابطه که هغوی سره زمونږ سره جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختمې. ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر یې مقرر کړ. ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه. دا سفارتي نظام یې جوړ کړ. او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي که دغې حد کې قافله لوټ شوه نو دغې علاقې خلک به ذمهواري.
د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو مونږ به ذموار وو. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه، مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه. هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکۍ دی کوي، او که قافله چا لوټ کړه نو ذموار به هغه خلک وي. نو قافلې محفوظ شوې، هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو، او جاسوسان به خورون، او ډاکوان مو یریدل چې کوم قافله لوټ کو نو چې کم ځای لوټ کړی ده نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو، نو دا خو نشو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او دو خیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه، وی ستا بهادري ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی، او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد، او ستا د سخان هم زه خبر شم، او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کې، او خلک دم ټول خوی. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ، اقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول که. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي، سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام را لېږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ، وی نه زه د عربو نه بار خزانه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو، نو زما بچی به بیا عجم بشي، عجمیان بشي، نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي، او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچی پاتې شي، او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبی علیہ السلام مبارک د پیغمبره هغه چمک او دمک و. تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان، نو هغوی به د ده تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشاني او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دی او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغی، نو هغوی به د ده تندې ښکول او لاسونه به یې ښکلول، او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله، وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي، د نبوت چمک تی ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د اولاد کې پیدا کیږي. نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې او لاسونه تندي به یې وله ښکلول. نو دې ګرځېده په دې سفرونو، یو ځل د تجارت په سفر باندې ووت شام ته، او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې من لا صفت کوي، داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته، په جمی کې به یمن ته، یمن علاقه ګرمه وه، او په اوړي کې به شام ته هغه علاقه یخه وه، او بالکل ما خو تاسو ته وی چې امن و امان راغلی و، د علاقې حدودات مقرر کړي او خلکو خپل خپل علاقه په خپل حفاظت کې اغشتې وه. نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي، لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې تاسو باندې خدای داسې پرځونه در کړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبی علیہ السلام زمانه کې کافرانو ته، دا د هاشم د برکت، او د جمی سفر هم درته آسان کړی دی، او د یار هم دله ختمه کړې ده، امن یې در کړی دی، او ډوډۍ هم در کړې ده. نو چې دومره احسان الله وکړو، نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړئ، بندګي وکړئ، د یو رب شرک ورسره مه کوئ. نو دی یو سفر کې لاړ، د شام په سفر. نو چې په شام په سفر لاړ او واپس راته مدینه منوره په علاقه را تیر شو، نو د مدینې دی خو به قافلې وي، یو ځای به دمه کوله، څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تیروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده، نو په یو جینۍ نظر ولګېد. جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه، ښکلې وه. نو ده دې ورته ودرېد، نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دې ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود، د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې، نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی. نو دی خو په خپل هوښیار انسانو، نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واغشته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده.
او په تجارت هم پوهیږي، او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فوراً خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې، او اندازه ولګوئ که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره زه نکاح کول غواړم. لته یې پرېوته. حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکو، ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالدار مي د دنیا او خان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي، او چې خشتمي نو ښکلي و هوښیار و قابل و مالدار و او څه ورته ویلې کېږي سخي و. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول، خو د ویې نه صبر وکړئ زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه، د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر، سلما بنت عمر، او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري، د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې، نو هغې سره یې واده وکړو. او چې څنګه یې واده وکړ، د واده یو څو میاشتې تېرې شوې نو دا هاشم غریب هلته وفات شو، مړ شو. غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو، او یو بچی پیدا شوی و. دا هغه بچی چې څنګه د هغه ښځې سلمانه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښتو، نو نوم یې دغه خلق ورته شیبه نوم کېښود، او دم والا شیبه نوم خوښ کړ. شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدا شي، نو شیبه نوم یې والا کېښود. د خپل نوم سو عمر، او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کم بچی پیدا شو نو هغه شیبه نوم کېښوده. چې شیبه نوم یې والا کېښوده نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته، نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو را د قوم ته الوي چې دغه هغه هاشم خو وفات شو. ولی بس ناجوړه شو، هلته ښځه مو کړه، بچی هم پیدا شو، او بیا ناجوړه شو مړ شو، هلته هم دفن کړه. نو د ده ورورو د هغه نوم مطلب و، مطلب. هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده، هسې نه دی قافلې والا چې ته وجلي نه په لاره. نو دی لاړ مدینې منورې ته دا مطلب، د دې هاشم د ورور. نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واغېشتل نو خبره ټیک وه. خلکو ورته وایي چې بالکل بیمار شو، او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې ولا وکړه، خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو، او موږ دلته ښخ کړی د قبر یې ورته وښه. وی څوک دی؟ وی دغه ماشوم بچی دی. ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شو که نه، عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شوه، او دقه یو ماشوم بچی دی او د ده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور به دا و چې ښځې به خاوند مړ شو نو بل خاوند به یې کوه، او بچی به د ښځې نه کېده، بچی به د پلار د قوم کېده. نو دی مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نوم و، هغه ځان سره په اوښ باندې کېناو او مکې مکرمې ته یې راوست. چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې، د دم خیرنې وې د دې مطلب. او دا شیبه چې دا کم رواره د هاشم بچی د هغه هم جامې خیرنې وې، دوړې پې یې لوتې وې. نو دله چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی؟ نو دی پې شرمېده که زه وایم چې دا مې رواره دی، وایي به چې ښه داسې خیرن خچن او داسې ښه جامې، ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې. نو د خولې نه دا وختل، وایي دا زما مرۍ دی، مرۍ مې اغوښتې دی. عبدالمطلب، مطلب د ده نوم و، د هاشم درور. نو رواري یې دا کېده، وی دا زما غلام دی، عبد غلام ته وایي، مرۍ ته وایي، دا ما مرۍ دی. نو خلکو وی عبدالمطلب، وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مرۍ راوستی دی عبدالمطلب. نو نوم د شیبه ختم شو، نوم خو خپل شیبه دی او په هغه نوم یې څوک نه پیژني. لکه د هاشم نوم عمر دی، خلک ورته هاشم وایي، د ده نوم شیبه و، هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو چې کور ته یې دننه که نو ویې لمبه و پاک یې که خشته که، او خشته ښکلې جامې یې ورته واچولې او بار یې راوویسته. وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی، غلام څوک داسې ساتي؟ وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی.
ما اسی وی چې دا مې غلام دی. خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل، نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو د هاشم د بچی نوم عبدالمطلب شو، د نبی علیہ السلام چې کوم خپل نیکه دی. دا عبدالمطلب لویده دلم خدای کمالات ورکړ. داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار و به کاو، د حاجانو خدمت، د بار نه چې مسافر مکې ته رالل د هغې خدمت او صحابه کول دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې و، اوښان او ګډې چیلی او د غټ تاجر مو پیسه هم ورسره ډېره وه. نو لګیا دی حقه د پلار سیسټم چلی، خو هغسې خو نه شي کولی، خو هغې ته ورنږدې دی. نو جناب اوس د باندې خدای احسان کوي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي، نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي. دا د حضور پاک برکت دی. لکه رونو زرت یو مثال در کوم، نور چې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خورې شي که نه شي، دا د سبا رڼا خو د ورځې د دې نور پلوشه ده. نور یوه نیمه ګنټه پس راخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي، یو ګنټه 20 منټه، یو ګنټه 15 منټه، یوه نیمه ګنټه یا 15 پاو مخکې دلته کې یو لوی شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي. دام د نور مقدمه ده، د نور نه مخکې راځي. نو ورو ورو رڼا خورېږي، لا نور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي، نو آخره کې نور روخېږي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیم رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودون، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چاودل، پړقا پړوقي به ټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې به تلې دې ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه، خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه، یاره وي دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي، د دې سد باب پکار دی. بعضې خلکو وي یاره ډاکې زیاتې شوي دي، دا ډاکې ختمول پکار دی. نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې. نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی. کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی. نو دا نښې خدای ښکاره کول. زما رونو بیت الله چې کله جوړېده، تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو. نو جرهم قبیله راغلی وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړل، جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړه. نو دې جرهم به ظلم کو، زیاتې به کو، ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل، د هغې عزت خو د خلکو په اړه کې و، نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتي به هم ورسره کول. نو د بار عرب پې تنګ شو. نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو. نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو. نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ، وی چې دی خو په مونږ حمله کوي، خو دلته به دا اوبو ورته بندې کړو، دی به بیا سس کي. نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمرو ابن حارث، نو هغه دا کوی مکمل بند کړ. او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وې، سره زر، سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات، دا به خلکو راوړل د بیت الله ته. نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې واچول او زمزم یې بالکل اوار که بند یې که، داسې بند کو چې نامو نشان یې ولا ختم کو، د خاورې یې ډک کو. دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي، نو دوی به دلته څه موده تېره کړي، زمزم خو مونږ بند کو، نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي، نو مونږ به بیا راشو، دا خپل کوي به بیا کولو. لکه دې وطن نه چې هندوان تلل، نو که ستاسو خیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې ښخ کړل او لاړل، دقه چلې و که زمزم یې بند کو او لاړل. بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل.
او نور کویانې ځان له چېرته پیدا کړي اوبه به د ډنډونو د بارانونو څکلې لکه په دې تیرو په دې علاقو کې چې کمي صفا اوبه ورته نه وې. نو دې عبدالمطلب نه الله دا کار اخیسته. نو دې د شپې ودو نو خوب یې ولید. نو په خوب کې ورته د الله ر طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوی وکنوه. نو چې را پاسېد خدایا دا زمزم کوی کم ځای دی، زه کم ځای وکنم. ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی، تاریخي ورته معلوم و، ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی. نو په سبا شپې بیا خوب ولید، وی د زمزم دا کوی وکنوه. چې را پاسید بیا قوم سره سلا وکړه، وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وایي چې زمزم کوی وکنوه، او زمزم خو مشهوره چینه و، مشهور کوی دی نه خو ځای روبتې پته ورته نه لګي دا کوم ځای وکنه. خلک ویسې ګډوډ خوب دی لیدلی. نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید. نو بیا ورته د الله ر طرف نه حکم کېږي چې دا کوی د فرشتې په ذریعه چې دا کوی دی وکنوه. نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کوم ځای وکنم، ما ته ځای وښایه. نو دوه بوتان یې ورته یاد کړل، د دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی، او وایي چې کوم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی. نو دې زر راغی او یو زوی او حارس هغه ځان سره راوست، ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کوم ځای ټونګه وای. نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله، او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والود. به دې زر لاړل هغه ځای کې نښه واچوله. دی عبدالمطلب او دی زوی حارس کدی شروع کړه. د مکې خلکو مخالفت وکړه، وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریک ځای دی او ته څنګه دلته کدی کې، او موږ ته جومات خرابې دا خو زموږ د مانځه او د عبادت ځای دی. دوی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي. وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته. ده به خوب راته راځي خور د زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلک ما ته تاوان رسوي. نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسوي نو خدای ته په مرضونو اخته کړي. دا خوب ویل هغه دعا خلق واورېده او اعلان یې وکړ ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا رواني ما ته کوي نو خدای به په مرض او بیماري راولي. نو بیا خلک منې شو. نو دی او زوی دی خو مدد ورسره چا نه کو. نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودی کوي. نو چې یو فوټ دوه کودی اعلان دی وکړله نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې، پیسې هم پکې راووتې، سرم پکې راووتل، سپین هم پکې راووتل، او د هغې زمانې چې کوم جواهرات کاڼي هم پکې راووتل. هغه به د پیسو روپۍ نه وي، د دې کاغذونو د بلې روپۍ به وي چې نور یې کودی کوله، نور څیزونه هم پکې راووتل. بس خوشحاله شو چې خلقو قتل خلق هم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خدا ټیک دی. دې سړي سره خو هسې موږ ظلم کوو، بیا ورته خلق موږ د سره مدد کوو، نه تو ما سره مدد نه کوي، موس پرېږدی. نو چې لږ لاندې لاړ، حالانکې مکه کې اوبه کم دي او چې اوبه پکې په دې نن سبا په مشینانو وی او راوباسي نو 300-400 فوټه کې لاندې اوبه دي، هغه هم ترخي اوبه دي. نو چې یو 100 فوټه نور وکنو نو خشته ښکلې اوبه پکې راووتې. نو چې لږې نورم وکنو نو چینو نورم جوش شوه، او چې اوبه اوچتې کړې وې څکلې نو هغه خوږې اعلی مزېدارې د زمزم اوبه. نو د زمزم د کوي د کنستلو توفیق پروردگار د رسول الله مبارک نکل عبدالمطلب له ورکړ. دا لوی کار خیر خدای د ده نه واغېسته. یعنې په عربو کې خو نور د دنیا خلک مالداران هم پکې د دینه د علاوه او هوښیاران هم پکې او د قومیت خاوندان هم پکې، لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان نه اغېسته. نو د زمزم کوی یې وکنه او ښه مزېدار او خشته، نو صفا اوبه راووتې. نو د خلکو په زړه کې دا عقیدت پیدا شو، هلکه واقعي دا خو ډېر پاک خاندان دی. هاشم څونه ښه سړی پاکو، او دی بیا څنګه پاک انسان دی او مبارک انسان دی. او نن خو چې چاله څوک ډوډۍ ورکوي نو هسې ورسره مینه، چې کم سړی چاله څه شی ورکوي د خلکو سره مینه، نو ده به هم دا چل کو. حاجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله، مسافرو له به یې ډوډۍ ورکوله، او اوبې وله را پیدا کړې. اوبه خو نن سبا لوی نعمت دی، لوی نعمت د اوبو نه بل کم دی، لوی سیز دی اوبه چینی څه به کې. دا د غرونو د موږ د وطن خلک د ډنډونو اوبس کې باران چې وشي نو هغه په یو جوول کې راجمع شوي یو لوی حوض کې، نو هغې کې سپین موتیا دی کې او خرم پکې کوي، او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي، دا چینجي پکې وي، او بیا په منګو کې تی اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې نه ځي. د غریبانانو دغه د سکو بل انتظام نه، دقسې د مکې د خلکو د اوبو انتظام. نو خشته ښکلې مزېدارې زمزم اوبه،
او د زمزم او بسونه برکتی او قیمتي وبدي دا ردی د برکت نه خدای را پیدا کړي. نو باس قبضم په د دیو لګیدا د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب یو به زمونږ دي خرڅو به نه مفتو کیس کې خو انتظام به زمونږ وي بورقب ولا زاخلم رسیب ولا زاخلم دروخکو بندوبست په زمونږ وي. تاسو به ګوتې نه ورونه گیر چا پیره تی سبیلونه جوړ کړل او د اولاد بلګیو د عبدالمطلب او به رستله او هغه به په سبیلونو کې چول او خلکو به کورونو ته مونږ په خپل به مسکله. نو دې سره د خلکو په نظر کې نور عزت زیات شي. خدای ولا سوال کړو خدای ته په پروردگار مال ګڼ زامن راکې. نو د مختلفو خزونه خزي ګڼې وي لس زامن ولا خدای پاک ور یو زوی دقه او دغه حارث بل زوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبدالله دی بل زوی دی بل زوی ابو لهب بل زوی ابو طالب دی او سنور ګڼ زامنو لس بچی پوره شو دی او منخته کړی و الله وی کمال دی لس زامن راکړل لس. نو یو به پاکستان په نوم لالو دا غ زمانه کې یو رواج و اوس خو منه لالو. نو چې لسم زوی پیدا شو نو د شپې خوب ولید خوب کې وتا څوک حکم کوي چې نظر دی پورا کا نظر پورا کا او فی به نظر پورا کا. نو دی خو پوه شو چې سار پاسې دی وګړې لال کو خیرات دی په دوی مشبه بیا خوب ولید به نظر دی پورا کا منخته. نو چې پاسې نو غوې لال کړه او هغه خیرات کو پټولو خلکو کو خاوخه. نو په درې مشبه بیا خوب ولید چې نظر دی پورا کا یو او خیرا وسغه لال کو په خلکو خو. نو په سلورم شپه بیا خوب چې نظر دی پورا کا. نو خلکو ته و چې څوکم دې سره څوکم. نو تاسو منخته کړو وی ما دا کړو چې زه په خپل بچو کې یو لالم چې لس خدای راکې. نو په خانو نخلاصي غزبدا چل کې وی کم یو پکې لال کم لس واړه بچی ځان تکینو فیصله پدې شو قرآن دازي به پکيو. نو چې قرآن دازي پکيو کړه نو قرآن د نبی علیہ السلام د محترم والد د عبدالله پسر روخه. نو د خوین دی هغه چې جوړ کړی وی نه دی بنا لاله ځکه دی د یو کسو نور بدود ود یو مورو دی د مور نه یو کسو دی بنا لاله. نو عبدالله ډیر بهادر خوین ته نه بچي دا خدای ما د پاره ډیر لوی عزت ته چې د خدای په نوم زالال شو زغاړه بسته. عبدالله ډیر خشته او خپل تر دې هدف پورې بعض علما لیکي دومره خشته او خپل چې 200 جنکه په مکه مکرمه کې پدمه نه وي. یو وې زبو سر نکاح کوم بل وې زبو سر نکاح کوم بل وې زبو سر نکاح کوم 200 جنکه په شیخان وي. دومره خوبصورت او خشته خپل چې خدای د پیغمبر علی السلام د پلارواله د پاره منتخب کړي نو خپل به ولینی خشته او مزیدا. نو د مکی خلقم چې جوړ کړو هجوم یې جوړ کو وینه د الک پناه لاله خپل انسان سره چې شریف انساني نو د خلقو مینه او محبت می د مکی د خلقو سره به اتحاد مینه وا. نو د مشوره او چې ز سوکم نو یو خيار سره مغیره نو اگر هغه او دی عبدالمطلب ته وی وزارت یو چلخي وی دا سوکا چې په دې مکه کې یو کاهن ده د پخوانو کتابونو عالم ده هغه سره مشوره وکړه. نو دی لار عبدالمطلب هغه سره مشوره وکړه. نو هغه ته تاسو کو وی تاسو کې دیت څومره دي چې څوک په خطا سړی مړ کی او دا غي دیت ورکي وی لسو خان وی دا سوکا چې ته یو چلو کا لسو خان راواله. نو په دې زوی دی او په هغه باندې قرآن دازي واچوه. نو که قرآن دازی په لسو خان راو خطا نه بالال کې اگه پزوی دی راو خطا نو نورو سره لس زیاده وا دا چل کوا. نو اخیره کې به دې مسله حل شي. دوی دا خو آسانه خبره مالدار خو ډیرو لسو خان راوستل دنیا تماشې لاله ټول خلق تماشې ته ولاړ. نو لسو خان یو خاصم لور او د عبد الله بل ځای کېنو او قرآن دازی په وښتا. نو د عبد الله په سر راو خطا او خو بچ. نو بیا او خان شل کړل نو بیا قرآن دازی وښتا بیا د عبد الله په سر راو خطا. نو بیا او خان دیر شکل نو بیا قرآن دازی وښتا بیا د عبد الله په سر راو خطا. نو لس زیاتو خان سلو تو رسول
سلو خان دی دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي ولاړ دي چې څه به کېږي. یو خوا سلو خان بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله. نو چې په دې سلو خانو کې او په دې قراندازي وخطا واله نو په خان وروخطا نو خلکو شور جوړ کو او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجړل د خوشحالۍ نه او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ شو. هغه سلو خان د ټوله لال کړل او سلواړو خانې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل. تاسو اندازه ولګئ چې سلو خان به څونه جوړېږي. نن سبا خلک په واده کې چې څوک دوه مې خیالالي کې نو ټوله دنیا صفت کوي او چې سلو خان لالی کې د هغې د به څومره څیزونه جوړېږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو، حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی. نو یو باندیسی راغی، نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له आवाज ورکاو وی ابن الذبیحین، اے د دوو علال شو زویا. نو رسول الله مبارک او خندل مسکی شو، په دې خبره خوشاله شو. نو حضرت معاویه رضی الله عنه دې تپوس کوي وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دوی او ته په خوشاله شوي دا دې څه مطلب؟ وی او د هغه دوه کسانو زویم نو سیم چې کوم د خدای په نوم علالیدو ته تیار شوی. یو نیکمه حضرت اسماعیل علیہ السلام هغه دا علالیدو ته تیارو او تلل شوی او خدای بچ کو داغه په وس کې ګډلال شو. او بل زما پلار عبدالله هغه علالیدو ته تیار شوی او سل او خان داغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ور سره بچ کړ. نو په دې باندې نبی علیہ السلام خوشاله دو فخر به کو لوی خبره ده بچ شو دی. دا د عبدالمطلب یو غمو او لال ختم شو. دې زمانہ کې د رسول الله مبارک دراتلو نه مخکې یو بل غټه پیښه وشو. هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو گورنر نوم یې ابرهه، د یمن والی گورنر، او دی د هرقل لاندې بلکې د حبشې د بادشاه لاندې د حبشې هرقل خو د روم باچو د حبشې د بادشاه لاندې. نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې موږ یو بل کور جوړو. نو په یمن کې یو بل کور جوړ او هغې له کعبه نوم کېښود او خلقو ته وی هغه مکې ته مه ځئ، هغې کعبې ته دلته راځئ، دلته عبادت کوئ. دې کې خو ډېر لویې زرې مبادله کېږي او بلا پیسې را جمع کېږي. اوس مکې ته چې خلک دي د مکې د خلکو څیزونه خرڅېږي، د هغوی تجارتونه کېږي، د هغوی کورونه خلک په کرۍ باندې نیسي، بلا پیسه خلک دلته نه یوسي په مکه کې پرېږدي. نو دا لویه فایده ده. نو هغه وی چې دا په بازارونه لګي مونږ ته به فایده وي، نو بس هلته کور جوړ که بیت الله، مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته هسې تعبیر کوو، کعبه به یې ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې او خلکو ته دلته راځي عبادت، د حج عمرې دلته راځي. هغه جناب چې هغه شی جوړ کو نو په عربو بد ولګېدل چې ښځه مونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه. نو دې نه یو څو کسان لاړل، نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو، نو هغوی هلته کې اور بلو، نو هغې نه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی، نو هغه هم پې وسوځېده. هغه ابرهه گورنر غوسه شو، وی ښه دی عربو زمون کعبه وسوځوله، اله به ډوډۍ خورم، اله به صبرېږم چې تر څو مې د دې کعبه نیروانه کړي. لوی لښکر یې را روان کړ، د اتیانو لښکر، 12 اتیانو، څوک زیات هم یادوي، دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو. خلق چې په پلاره به دا لښکر لیدو نو دی خو جوش کې مو، نو عرب یریدل. نو د طائف په علاقه راغی، نو طائف خلقو ته وی ما ته د مکې لاره ښایه، کم ځای د عربو بیت الله شابه ښایه راته. نو هغوی ورته ځان پټ کو. یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره مولا راځي، هغې ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي. هغه تیار شو، زه راته لاره ښیم. نو چې هغه څنګه راوړید ابو رغال، نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ، د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی مردار شو. بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼي وړي. نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي، د طائف نه راکوز شو. نو دی ابرهه اعلان وکړ
وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډه چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسئ، ابه زمون غنیمتي، او که کم غلام عمرهی په ګوتو درغې نو هم رانیسئ، ابه زمون غلام عمرهی. د لومبي اوښان چې په ګوتو ورل 200 اوښان دا د نبی علیہ السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل، هغه قبضه کړه. دلته عبدالمطلب خو مشر د مکې د خلکو، نو دوی ټول دته راغون شو، وته وی باباجي څوک دا خو لوی لښکر را روان، او ستا 200 اوښان هم خبر شو، غلام ترې وتښتېد، بیا 200 اوښان دې ونیول، او د نورو خلکو چې څه په ګوتو وردي نیسي او اتیا دي لوی لښکر، او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی. عبدالمطلب ډېر هوښیار و، هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم. نو عبدالمطلب نیغ ورغی، چې ورغی دله خو خدای یو وجاهت ورکړ، مخوریز و، خشته و، ښکلی. نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی، یو ځای کې قیام کوي، دمه کوي. چې دی عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په زړه کې عظمت پیدا شو، خو دا مبارک بابا، دا ښکلی خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل، دا لا څوک دی؟ نو چې ورنږدې شو خلک ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی. اوهو دله خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماش ولوی گورنرو او د خپل تخت نه راکوز شو، او د ته سر ښکته کو، ستړي مشي وسره او ځان سره اوچت که خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما 200 اوښان تا نیولي دي، هغې پسې راغلی. اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه، ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې، ما خو چې تولي په لږ کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو، او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مروانه وه، نو زه به ستا دا خبره منم، واپس به ځم. نو د خدای د کور د بیت الله، یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي، اوښان غواړي، دا خو ته ساده نه. او ته څه وایي؟ وی زه د اوښانو مالک یم، او الله د بیت الله مالک دی، ما له خپل اوښان راکړه، د هغې مالک یم، او د بیت الله مالک الله دی د کعبې. اپیش او کار پیش ګیروانه ولا کار څه ورسره کې اوښانې ولا ورکړل. چې راغی خلکو ته وی داسې مهرباني وکړه، ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نه شی لرلی، مکه ورته خالي کې او خپل سامانونه بار وباسئ، دی براشي بیت الله برور کې موږ بیا جوړ، هېڅ خبره نه دی، جنګ ورسره نه شو کولی. او امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت وکړي. خو خیر مکه خالي کې د مکې خلک بار ووتل، نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل، او مکې ورته خالي کړه. او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو، چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و، محمود دی څاروله به هم نومونه ایښودل، لکه اوس چې خلک چرګانو او سپوله نومونه ایږدي. هغه اتی چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست، نو دی وهه نه ته، نو چې بیا اوچت که مخې وله داسې کړ، هلته روان شو. چې بیا وله دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته، چې بیا چې بل طرف ته وله مخ کوه، خوا به ته او دې خوا به نه راته. رب العالمین د جدید د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان نه اوچت کړل، هر یو سره 3 کاڼي، یو په مخوکه کې، یو په یو پنجه کې، او بل په بل پنجه کې، او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر، او یو کاڼي به یې راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده، او په خېټه کې به یې ته، لاندې به ترې پرېوتېده، ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. په قطقانو ویشتل، سجیل دا قطقانو چې ورته موږ وایو، د ده ګوټونه یې د دې قطقانو کنه، نو دا پوره بنده خوږی. نو پوره د هغه ځای نه پې ډرون حملې وکړې، او په یو توتکري به 3 ډرون حملې کولې، او 3 کسان به مردارول. نو چې دی به سورو، دی به مردار شو، او لاندې نه به څاروي مردار شو، ټول خدای پاک مردار کړل، او دی بچ شو پکې د ابرهه، دی وتښتېده، د سره الله څه وکړل، دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې، نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو، او داسې سپېره شو چې اندامونه یې ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو، داسې مرګ باندې خدای مردار. دا د نبی علیہ السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دن یادوي، څوک 51 دن یادوي، او څوک 50 دن یادوي. دا 19 دغه د سفر د محرم و 19 د محرم چې دا لښکر الله هلاک. نو 19 کې 14 ورځې دغه میاشت کې دي،
او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر، یو میاشت دا د محرم ولسمه وه د سفر، او بیا ورپسې ربیع الاول دی. نو څوک د سفر میاشت یو کم دی حسابوي، نو اتم ربیع الاول د نبی علیہ السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي، او څوک د سفر یو 13 یادوي نو د پیدایش ورځ نه هم د ربیع الاول یادوي. نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړ، هغه ځای ته وادي محصر وایي. دا د مزدلفه او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي کنه چې تاسو حق په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږئ ما، نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي لږ ځای دی، نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي. او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده، وایي سر مبارک یې ښکته کړ په تیزۍ ته لاړ. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته وویل. نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات وي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې وویل. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده. نو دې کې به مونږ څه کوو؟ مونږ به هغه کارونه کوو چې مونږ ته صحابو څه کړي دي، او یا نبی علیہ السلام مبارک مونږ ته څه ویلي دي، د ځان او پکې قصې پسې نه کوو. دې کې مونږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کول، دا خو د مسلمانۍ نښه، دې کې خو څه شک او شبهه نشته. ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب یې نبی علیہ السلام ته وبخئ، درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ. دام د میاشتې سره تخصیص نه لري، هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ، خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته. درود شریف پکې ډېر ووایئ، تلاوت پکې کوئ، نفلونه کوئ، صدقې کوئ، او د هغې ثواب نبی علیہ السلام ته بخئ. او خپلو بچو ته د پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوئ. سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي، او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق وښیي، چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه، داسې اعمالو چې خلک د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې روان شي. د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي. زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک ور ډېر ناخبره دي. دا انپړ لا بیا هم ګزاره کړي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري، لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی خو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم، بعضې پکې مونځ هم نه راځي، تقریر هم نه راځي، نو هغې ناخبره پاتې. ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو. مدینه منوره کې یو وکیلو د دې هزارې د علاقې وي ما سره کېناسته، نو ما نه یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې در 400 دلته څه کې مې په دې جامعه کې سبق ویم. وي ما ته چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ. وي ما ته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېږده هغې ته ته خېجه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی. وي بیا ما ته وایي چې ورخوردار او تپوس ته کوم چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی دا قال دی، او بار اطلاع وکیل منږ دا وته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیہ السلام. او وی چې د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بیانر به غالبا ای کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړو نو بیا اخباراتو به تفسیرې کړې وي اب اوټ شوی و بیا چې غالبا چې نبی علیہ السلام باندې یو نوټ ولیکي نو چا پکې دا لیکي چې په کشمیر کې پیدا شو، چا پکې دا لیکي چې په مکه مکرمه کې یو مالدار کورنۍ کې پیدا شو او بیا لال آکسفورد یونیورسيټي نه اعلی تعلیم حاصل کړ، چا په مکه مکرمه کې یو زمیندار کورنۍ کې پیدا. الله د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ د مسلمانی دغه د برکت نه ده، زمونږ دا ګری او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روزه او زکات او دا هدایت دا هغه مبارک د برکت نه دي، دا څه ده کنه ده. او موږ داغه د صفات امید هم ساتو او داغه د تاریخ نه یو خبر چې موږ ملک قوم هغه چې د خپل مشرانو تاریخ شاته وغورځي، جمدی قوم هغه چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي، نو د خپل دینی مشرانو او روحانی مشرانو تاریخ جمدی ساتل پکار. دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، الہ العالمین دا غي اتباع زموږ نصیب کړي، دا غي د سنت او تابعداري زموږ نصیب کړي، او خدایا محض په قصو نه
چې مخکې د هغې واقعات بیانو، نه د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي خدای هغه مقاصد ته موږ ته نصیب وګرځونه کړي. پروردګاره څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې یا هسپتالونو کې ته وله شفا ورکړي. خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله بعضې دوستان هغې په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا دي، خدای هغه ټینشنونو پریشانیو ته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. بعضې دوستان وفات شوي دي، دیار خان حاجي صاحب وفات شوي او ته هم دوی چې الله وبخي. او زمونږ یو بل ملګری دی د دې کارخان پېښور بورډ نه کله کله راځي اسدالله مولوي صاحب د هغه نیکه وفات شوي، الله دې مغفرت نصیب کړي. دعا یې غوښتې په خپله ما ته دوی او زمونږ نه دلته کې خټ کې د هغه ادریس والد صاحب مختار لالا وفات شوي، فخر ګل غزګي وفات شوي. خدای دې ټولو بخي، د ټولو د الله مغفرت نصیب کړي او مردگان خدای ټولو بخي او زمونږ د هدایت زندگی نصیبه کړي. او زمونږ د جمعات کې دا چې کم کار پاتې دی دعا وکړئ لغوندې بعضې کار او تاسو ما مخکې ویلي وو چې مونږ پکې قرضدارې هم یو، نو که څوک مهرباني کوي پکې لږ تعاون هم وکړئ. د سیمټو مونږ ته ضرورت دی، اوس د پلستر دپاره پوره سیمټو ضرورت دی، نو دعا وکړئ چې دا کار هم په خیر تکمیل ته ورسئ. او چا چې پکې تعاون کړی دی د مال یا د بدن الله هغې لا اجرونه ورکړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.